ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند د خوګیاڼو ولسوالۍ پولیسو د چمتلې ښارګوټي په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د غلو اته کسیزه ډله نیول شوې. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان سید طیب حماد وایي نیول شویو کسانو په بیلابیلو سیمو کې د خلکو له کورونو څخه غلاګانې کولې چې د امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو پر وخت اقدام له امله ونیول شول. چې د کسانو په مختلفو ساحو کې د خلکو له کورونو څخه غلاګانې کولې چې امنیتي پولیسو د لاس په لاس ونیول. له نیول شوو کسانو سره 2 میله توفنګچې، 1 کیمره او 2 پایې مخابرې او ګډ شمېر نور وسایل هم نیول شوي دي. ټولو نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. حماد وایي نیول شویو کسانو په لومړنیو څېړنو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دا مهال تر څېړنو لاندې دي چې تر بشپړېدو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د نیول شویو کسانو له ډلې 2 تنه وایي مجاهدینو په موږ باندې چاپه ووهله، 2 مخابرې د کوره وښکلې او 2 دانې تمانچې. موږ کور ته مجاهدین راغله، زه یې ورسره ګیر کړم 2 تمانچو سره. دغو نیول شویو کسانو د اسدالله په نوم له یو کس څخه په فریب یو اراده موټر هم اخیستی چې نوموړی له امنیتي ځواکونو دته د موټر یا پیسو د سپارلو غوښتنه کوي. حمید یک موتر به نام عزتنام از پیش ما گرفت، پیسه را به چال وال گفت میتونم نداد تا اینجا ولسوالی خوگیانی گرفتش. از یا خواهش میکنم از مجاهدین که پیسه ما را از پیش از یا بگیری یا موتر یا پیسه ما را بدن. امنیتي مسؤلین وایي د خلکو د ځان مال او عزت د خوندیتوب لپاره به د جنایي کړنو پر وړاندې جدي مبارزه روانوي او هیڅ مجرم ته به د قانون له منګولو د تښتېدو اجازه ورنکړل شي.